پنجشیر کې د جګړې او د اسلامي امارت د ځواکونو د وژل کېدو پخلی. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په AFG+ چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه خبرونو دپاره در سره AFG+ چینل سبسکرایب کړئ. د پنجشیر د والي ویان په دغه ولایت کې له مقاومت جبهې سره د وروستیو جګړو او د اسلامي امارت د شپږو غړو د وژل کېدو پخلی کوي. که څه هم د مقاومت جبهې د اسلامي امارت ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتلو ادعا کړې ده، خو د پنجشیر د والي ویان وایي چې په دې جګړه کې چې د جمعې ورځې ناوخته دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې شوې ده، د اسلامي امارت شپږ سرتیري شهیدان شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیقي وویل د اسلامي امارت 15 تنه ځواکونه شهیدان شوي او 1 یا 2 تنه یې ټپیان دي چې شهیدان خپلو ولایتونو او ټپیان هم روغتونونو ته لیږدول شوي دي. هغه ادعاوې چې اسلامي امارت مخالف ځواکونه یې لري په بشپړه توګه یو دروغجن بحث دی. ښاغلي صدیقي ادعا کوي چې په دې جګړه کې د مقاومت جبهې 10 غړي هم قتل شوي دي. د په وینا سیمې ته د اسلامي امارت د تازه دمو ځواکونو په رسېدو سره په پنجشیر کې جګړه کمه شوې او اوس مهال وضعیت د اسلامي امارت ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. په دې لړ کې د مقاومت جبهه که څه هم په پنجشیر کې د دې جبهې د شپږو وسلوالو وژل کېدو تاییدوي، خو وایي چې د وروستیو جګړو په لړ کې نیول شوي سیمې لا هم دوی په واک کې دي. دوستانو، دا اوس زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.